سلامونه په دې هیله تاسو ټول جوړ وروي دریم پارت د $50 ګټونکي ته راغلاست. نننۍ خبرونه کې موږ تاسو نتیجه ګیری کوو او قرعه کشي کوو چې د کوم ځوان نوم راوځي د خبرونه ته ترڅو د $50 ګټونکي شي. په یاد لرئ چې دریم څلورم برنامه د $100 په مطابق دی چې هر چا وګټل $100 د هغې په مربوط کیږي. د $100 په مطابق سره تاسو باید کومنټونه هم ډیر کړئ او که چیرې دغه ویډیو ګورئ همدغه چینل ته سره سبسکرایب کړه او که چیرې لایک کړئ کومنټ کړئ ډیر زیات به خوشحاله شم. نو زه فکر کوم چې په ګډه به سره مخکې لاړ شو. د یو لایک او یو کومنټ او یو سبسکرایب تاسو یعنې ستاسو څخه څه نه کمیږي. خبره په دې ځای کې ده چې دلته دغه لکه هغه ورکینګ ټوګیدر یعنې یو بل سره کار کول مهم دی چې دا مثلا زه تا ته لاس راکړم ته ما ته لاس راکړې دغسې کولی شي چې یو ځای کور مطلب یو ځای ونیسي. په هر صورت نن راځو خوشبختانه تاسو ته ووایم چې په دې خپرونه کې مثلا په لومړۍ خپرونه کې 15 نفره وو، په دویمه خپرونه کې 8 نفره وو او دریمه خپرونه کې 14 کسان دي. 14 کسان دي چې 14 کسان کومنټونه کړي، تلاش یې کړی، زیار یې وباسلی دي. نو دوی دغه د یعنې حداقل که چیرې ټولو ته پیسې نه ورسېږي خو دومره کېږي چې مطلب د دغو خلکو اکاونټونه مثلا پروفایلونه مثلا اچول کېږي په ټیک ټاک کې، دوی ته مثلا فری اعلانات کېږي د دوی اکاونټ لپاره، دوی په خلکو پیژندل کېږي. دا خپله یو ګټه دی ګورئ که نه. نو یوازینی مشکل چې تاسو ځان څخه لرې کوئ هغه جلسي یا حسادت دی. کله چې تاسو حسادت یا بخیلي له منځه یوسئ زه مطمئن یم چې تاسو موفق انسان یئ، کامیاب یئ او هر ځای ته رسېږئ. نو دغلته بیا هم تکراروم چې دغه خپرونه یوازې ستاسو د انګیزې لپاره دی، ستاسو ته یوازې انرژي درکول کېږي دغه برنامه ترڅو تاسو د انرژي واخلئ، انګیزه واخلئ ترڅو فعالیت وکړئ او خپل د ژوند په چاره کې کامیاب اوسئ. دغه داسې یوه خپرونه دی. نو دلته 14 کسانو نومونه دی چې یو رئیس خان دی چې 421 لایک اخیستی. رئیس خان 421 لایک. دویم چې دی جی اس احمدی مومند 1910 لایک اخیستی. ډېر ښه تخنیک یې کارولی چې هر ډول لایک پیدا کړی خو یعنې لایک یې ډېر کړی دی. آفرین دا خپله یو ښه استعداد دی. دریم چې دی ارشاد احمد پښتین دی چې 3301 لایک. بل چې دی حمید الله آغا دی مثلا 609 لایک یې اخیستی دي. او بل چې دی ښایسته کندهار دی 315 لایک یې اخیستی دي. او بل چې دی یعنې شپږم نقیب اسحاق دی 2015 لایک اخیستی دي. او اووم چې دی لیونو باچا 418 لایک اخیستی دي. او بل چې دی علي خان دی 414 لایک اخیستی. بل سمیر خان عزیزي 4409 لایک اخیستی دي چې نام ډېر زیات لایک دی. آفرین. او ورپسې نوروز 903 لایک اخیستی دي. ورپسې فیاض 240 لایک اخیستی دي. او 12م چې دی هدایت همدرد 2215 لایک اخیستی. او په آخر کې افغان خان 1920 لایک اخیستی دي. دا هغه کسان دي چې دوی مثلا لایکونه اخیستی دي. دغه خپرونه همچنان په $50 ختمیږي. او نیکس خپرونه څلورم خپرونه چې دی هغه $100 دی. $100 دی. هغې ته به سپانسر پیدا کوو چې څوک مو پیدا کړل مشکل نشته. ګورئ دلته دغه باکس دی. ګوره باکس تش دی، هېڅ شی نشته پکې. صحیح دغه دی باکس تش دی، هېڅ شی پکې نشته. زه دلته مثلا یو تاسو بیخي زه تاسو در ښکاره کړم چې تاسو ونه وایئ لږ زره تکلف ونه کړئ. تاسو لږ زره صحیح باکس مکمل تش دی. نو دلته د 14 کسانو نومونه اخلم. زه یې اچوم. ګوره یو دغه 14 کسان چې دی دغه خوش چانس دی په دې خپرونه کې او د دوی څخه یو نفر انتخابېږي. که چیرې دغه په دغو خلکو کې د خارج نه څوک کامیاب شول
هغوی سره تماس نیول کېږي، هغوی ته ویډیو جوړېږي د سپانسر لپاره، سپانسرشیپ لپاره، ولې دوی هم باید مرسته وکړي، یو څو ډالر نور ماته راکړي تر څو دغه ډالر سره یو ځای کړو او افغانستان ته یې ولېږو، یو چا یو غریبې کورنۍ سره مرسته وکړو، یو بیچاره سره مرسته وکړو. دغه د هغه روال دی، د برنامې روال دی چې دغسې باید تاسې ومنئ، ځکه چې دا کوم خلک چې په خارج کې اوسېږي دوی وظیفې لري، کار لري، پیسې ګټلی شي، راحته دي، آرامه دي، نو دوی هغه 50 ډالر ته ضرورت نه لري. دلته چې مهمه دی د افغانستان کې خلک، هغه خلک چې په افغانستان کې دوی اوسېږي، نو چې دوی سره مرسته وشي، فکر کوم چې ډېر زیات به ثواب وشي او دغه حسن نیت کار دی چې موږ تاسې روانه کړی دی. نو د دې نه یو نفر انتخابوو چې کوم یو انتخاب کړو. صحیح؟ زه به سترګې پټې کړم، یا به دې خواته کړم یا دې خواته کړم، مشکل نشته نه وي، یو به پکې انتخاب کړم. دا انتخاب شو. ګورئ افغانانو، که چېرې ستاسو نوم راونه وتلو، هېڅ وخت کوشش مه کوئ چې جنجال وکړئ یا بخیلي وکړئ یا حسودي وکړئ یا بیا هم مثلا چې ولې نه دې راوتلی، زما نه دې راوتلی، چې دا نه دې واخلې، دا خبره په ژوند نه کوئ. ماته به هېڅکله نه منئ، هېڅکله به ماته نه منئ. سر مو خلاص شو. همیشه فکر په دې ونیسئ چې څنګه خپل ځان ورسوو یو ځای ته، او هر څومره انرژي چې ته پیدا کولی شي په ځان کې پیدا کړه تر څو خپل ځان ورسوې. هېڅوک تاسو سره مرسته نه کوي، جدي درته وایم، هېڅوک تاسو ته لاس نه درکوي، هېڅ بل افغان تاسو ته نیکه مشوره نه درکوي تر څو تاسو یو ځای ته ورسوئ. هر څه چې کوئ خپله وکړئ، خپله کوشش وکړئ، خپله تلاش وکړئ، چا څه کوئ. باور په خدای وکړئ چې زه ډېر سخت سړی یم، والله چې همدا اوس زه راغلم د مکتب څخه راغلم، والله چې راغلم برنامې ته کېناستم، برنامه ته کړم، چېرې راکړه نه کړم خبره ته پاتې شو، بیا نه پاتې دی برنامه، بیا زه نه مخته نه شم تللی. نو برنامه مې جوړه کړله، هغه دغه د مکتب نه راغلم، ستړی ستومان، درسونه دي، یو شی بل شی، اوس هغه د برنامې ته کېناستم چې برنامه ته کړم. صحیح؟ نو دغه خوشحال د څوک نه پوهېږم، فکر کوم چې په اول کې ان دی، ان لیکلی دی، راځئ په ګډه سره وګورو چې دا څوک دی، دا خوشحال څوک دی. نقیب اسحاق، دا یې پروفایل دی، د نقیب اسحاق، او دا یې لایکونه دي، څومره کم لایک یې اخیستی دی، او وګوره برنده شو. ګوره چانس دی، تاسو ولې چې په لایکونو کې 9,000 لایک هم وایي. صحیح دی؟ که چېرې خبره په لایکو پسې وي، باید ما 9,000 لایک ته ما باید هغه 9,000 والا لایک انتخاب کړی وای. دلته د چانس خبره ده، چانس، خپل چانس همیشه وازمایئ. والله چې چانس د تاسو ته یوه ورځ یاري کوي همیشه، ولې کوشش په ترڅنګ کې کوشش ډېر ورسره پکار دی. پاتې شول دغه 12 کسان نور، دغه 12 کسانه نور نفره چې دي، د نور کسان چې دغه 12 نفره، دغو ته زه مفته مشوره ورکوم چې تاسو زړه مه په تنګوئ، تاسو خپل کوشش وکړئ، تلاش وکړئ، حتما به تاسو هم یوه ورځ خوشحاله کېږئ. که په زما په برنامو کې، که د نورو خلکو په برنامو کې، حتما تاسو خوشحاله کېږئ. کېدای شي داسې ورځ راشي چې دغه ګیم چې زه دغه خپرونه یا برنامه چې زه په مخ وړم، کېدای شي دغه 1000 ډالر ته وخېژي، کېدای شي په 1000 ډالر کې ته کامیاب شې، ستا نوم راوځي. ګوره هلته دې ګټه وکړه، دا 50 ډالر دي، هلته 1000 ډالر دي، کېدای شي په 1000 ډالر کې ته مثلا هلته ستا نوم راوځي. چانس دی. نو پاتې شو دغه کس ته، دغه کس زه پیدا کوم چې دې سره زه تماس نیسم چې دا څوک دی، زه پیدا کوم. باید دغه انسټاګرام دی، دغه فیسبوک دی، دا انسټاګرام دغه زما فیسبوک دی، دغه ته مسیجونه تاسو وکړئ، نو همدغه په همدې طریقه موږ تاسو یو بل سره تماس نیسو. صحیح دی، یو بل سره تماس نیسو همدغه طریقه. او که چېرې کولی شئ چې مثلا هغه په انسټاګرام کې هلته چې لاړ شئ، یو لینک دی، هلته ټلګرام دی، په ټلګرام کې هم چې تاسو جوین کېدلی شئ. زه کوشش کوم چې د ټلګرام لینک دلته اچوم، په دې د انسټاګرام لینک، د فیسبوک لینک، د ټلګرام لینک، همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې چې لاړ شئ، هلته ډسکرپشن دی، هلته چې لاندې ورشئ، مکمل دغه لینکونه زه اچوم، لینکو باندې کله کوئ، تاسو انسټاګرام ته وړئ، فیسبوک ته وړئ، ټلګرام ته وړئ. زه کوشش کوم چې دغه د واتساپ ګروپ مې جوړ کړی دی، دغه د واتساپ ګروپ هغه لینک هم دلته شیر کړم، خو په دې شرط چې ما ته په شخصي میسج نه کوئ، ځکه چې شخصي میسج ته زه ځواب نه ورکوم، هېچا ته نه ورکوم. دا ګروپ دی. نو فیاض نقیب اسحاق، مبارک دې وي، 50 ډالره. نه پوهېږم چې ته په وطن کې، په خارج کې، چې په کوم ځای کې وروره، زه دې پیدا کوم، او دا یا ته خپله ما ته مسج وکړه دلته په انسټاګرام یا فیسبوک کې، مسج ما ته وکړه چې زه دې پیدا کوم، چې تا ته خپله 50 ډالر در ولیکو. که چېرې په خارج کې بیا هم تماس موږ سره ونیسه چې موږ بېرته تا ته 50 ډالر راواخلو، 50 ډالر یا 100 ډالر نور راواخلو، تر څو دغه 100 ډالر خلک سره کومک وکړو، مرسته وکړو، او ته ته خیر ورسېږي، ثواب کار دی، او خلکو ته خپل خیر ثواب ورسېږي، دا به ډېر بهتر کار دی. ډېره مننه، ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ، ښه وخت، ښه شېبې ولرئ. دغه د نننۍ ورځې خپرونه تر بلې خپرونې یعنې په څوک مو سپارم، په خدای مو سپارم.
خدای مو سپارم امور په لاره مو سپارم چې تاسو ښه وساتئ نو په خپل وطنوالو مو ساتم چې یو بل ته احترام وکړئ ورسره مینه وکړئ بیا هم که چېرې تاسو دغه صفحه نه دي سبسکرایب کړی نو پلیز سبسکرایب یې کړئ لایک یې کړئ کومنټ یې کړئ ترڅو زه تشویق شم نو ویډیو دغې غټې بدنامي تاسو ته ونه او تاسو هم تشویق شئ چې په ګډه سره یو ټیم جوړ شو او په ګډه سره مخته لاړ شو ښه وخت ولرئ ښه شېبې ولرئ ومان لای افغانستان ژوندی وي افغانستان یشه ستان افغانستان زنده باد افغانستان